سعد رضی الله تعالی عنہ یو ډېر عجیبه واقعه او ډېره دردونکې واقعه. یو وخت کې یو صحابي و چې نوم یې سعد و، له رنګه تک تور، په مخ باندې یې غټې غټې دانې، غټې غټې شونډې وې. یو ورځ محمد صلی الله علیه وسلم ته راغی او محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دی الله رسوله، چې کله کافر ومه په همغه وخت کې به هم خلکو نفرت رانه کاوه او خلکو به راته په بده سترګه کتلو. کوم جام کې به چې ما اوبه وڅښلې، خلکو به ما همغه جام کې اوبه نه څښلې. کوم مجلس ته به چې ورغلم، خلکو ما همغه مجلس پرېښود. دا صحابي حبشي و او تک تور و له رنګ. محمد صلی الله علیه وسلم ته په همدې ګیلو باندې سر دی چې محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ای ساده، د دې کیسو کې مه اوسه، له الله سره مینه وکړه چې الله مینه در سره وکړي. دین ته نږدې شه چې الله مینه در سره وکړي. سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زړه مې درد کوي. بیا ورته وایي سعد رضی الله تعالی عنه چې ان څوک لور هم نه راکوي. په دې وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو او پوه شو چې سعد رضی الله تعالی عنه واده ته زړه شوی. ورته ویل ای سعده، واده ته دې زړه شوی دی؟ سعد رضی الله تعالی عنه سر ټیټ کړ او په مسکا باندې ورته ویل چې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په هغه وخت کې یو دا قانون چې نکاح ډېره اسانه وه. محمد صلی الله علیه وسلم ته به صحابه کرام راتلو چې چا به لور پیغله وایي یا وایي ځوان زوی و، نو ورته به چې زما ځوان زوی ته یو نیکعمله جنۍ پیدا کړه، او یا به چې چا لور پیغله ورته به چې یو ځوان هلک او نیکعمله دینداره هلک ورته پیدا کړه، زما لور پیغله شوې ده. نو له دې نه مخکې محمد صلی الله علیه وسلم ته عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته راغلی و او ورته ویلي و چې ای محمد صلی الله علیه وسلم، زما لور پیغله شوې، یو دینداره ځوان ورته را پیدا کړه چې نکاح ورسره وکړي. په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ذهن ته هماغه صحابي ورغی او سعد رضی الله تعالی عنه ته ویلي ورسه عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ته او ورته ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم د نکاح په خاطر. سعد رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم، ایا د هغو لور به ما قبول کړي، ما ته به خپله لور راکړي؟ محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې لاړ شه ته. همداسې ورته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم را لېږلی. نو په دې وخت کې سعد رضی الله تعالی عنه د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه کور ته ورځي او هلته ګوري چې د هغه دروازه یې وټکوله. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته راووت، ورته ویلي چې څوک دې په کار دي؟ ورته ویلي چې زه سعد رضی الله تعالی عنه یم او محمد صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم چې ستا له لور سره نکاح وکړي. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه چې داسې ورته وکتل، د ده تک تور مخ، غټې غټې دانې، ان یو څادر یې لارو، دومره مسکین و، یو څادر یې لارو چې په هغه باندې لنګ تاو کړی و. نو حیران شو چې دا به زما لور قبول کړي که نه. نو لاړو، ورته ویلي چې ته صبر، زه راځمه. بېرته عبدالله بن رواحه رضی الله عنه کور ته لاړ. خپلې ښځې ته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم داسې یو څوک را لېږلی چې زموږ لور سره نکاح وکړي. ښځه ورته وایي چې زموږ قبول ده، ځکه محمد صلی الله علیه وسلم را لېږلی. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې ته خو لومړی راشه او همدغه نفر وګوره چې څوک یې را لېږلی. ښځه بیا ټینګار کوي چې نه زموږ قبول ده، خو مجبوره سوه چې کله یې له یو کونجه ور وکتلو، سعد رضی الله عنه په دروازه کې ولاړ چې ښځې د هغه تور مخ، غټې غټې دانې، اوان دومره یو څه یې نه لرو چې یو لنګ یې له ځانه تاو کړی. نو ویې ویل چې یا سړیه، زموږ لور له دې سره ګزاره نه شي کوی، ځکه دا هېڅ هم نه لري او بل ډېر بدرنګه هم دی. نو دا نکاح موږ ته منظوره نه ده، ځکه په آینده کې به زموږ لور هم خفه وي، دی به هم خفه وي او موږ به خفه یو. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه سعد رضی الله عنه ته وویل چې دغه نکاح موږ ته منظوره نه ده. سعد رضی الله تعالی عنه ډېر خفه شو او روان شو. کله چې هغه حرکت وکړ، د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه لور خپل مور و پلار باندې غږ وکړ چې څوک و. هغه ورته ویل داسې محمد صلی الله علیه وسلم یو تک تور چې غټې غټې څونډې وي، په مخ باندې دانې وي، داسې صحابي ستا نکاح ته را لېږلی، خو موږ رد کړه. سبحان الله. لور یې ورته وایي چې آیا تاسې د هغه کوارې ته وکتلو که مو هغه چا ته وکتلو چې چا را لېږلی؟ ما ته دا نکاح 100% منظوره ده.
ځکه زه دته نه ګورم، زه هغه چا ته ګورم چې چا ما ته دا رالیږلی او زما لپاره یې دغه خاوند خوښ کړی. دا ما ته له ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر ده. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه خپل لور ته وایي چې موږ خو ستا لپاره ویلي، خو ستا قبول ده زموږ قبول ده. راغی او سعد رضی الله تعالی عنه یې په مټ باندې وټکاوه او ورته یې وویل چې لاړ شه ما لور درکړه. سعد رضی الله تعالی عنه ډېر خوشحاله ده، له خوشحالي نه بیخي په بد حال باندې ده. محمد صلی الله علیه وسلم ته سیده ورغی او ورته وویل چې ای محمد صلی الله علیه وسلم کار وسو او ما ته یې لور راکړه. نو محمد صلی الله علیه وسلم مبارکي ورکړه، ورته ویل چې آیا مهر څه شی لري؟ سعد رضی الله تعالی عنه ډېر غریب و، ورته وویل چې نه هېڅ هم نه لرم، خالص همدغه یو څادر. محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې لاړ شه پلانکي و پلانکي و پلانکي صحابي ته. دغه دریو صحابه کرامو نه 200 درهم راټول کړه چې محمد صلی الله علیه وسلم را لېږلی. بیا دلته راشه. کله چې سعد رضی الله تعالی عنه لاړ، له همغه نه یې 200 درهم راواخیستلو. په هغو صحابه کرامو کې یو عثمان بن عفان هم و. نو بیرته چې راغی محمد صلی الله علیه وسلم هماغه 200 درهم 200 درهم سعد رضی الله تعالی عنه ته ورکړو. په هغو کې 200 درهم د مهر لپاره ورکړو چې دا به خپلې ښځې ته مهر ورکړي، او 400 درهم یې د دې لپاره ورکړو چې په بازار کې د واده لپاره سودا واخلي. په دې وخت کې سعد رضی الله تعالی عنه عرض وکړ چې زه خو کور هم نه لرم، هېڅ هم نه لرم. محمد صلی الله علیه وسلم مسکی سو او یو صحابي څنګ ته ناست و، همغه ته ویل چې ته خو 2 کورونه لري، یو کور سعد رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. سعد رضی الله تعالی عنه ولاړ ده او همغه صحابه ورته ویل چې زما یو کور ستاسو. سبحان الله، څومره سخي انسانان. کله چې سعد رضی الله تعالی عنه بازار ته لاړ سودا اخلي د واده لپاره، چې ګورو په بازار کې ډول دی او له ډول سره همدغه چغې وهل کېږي چې محمد صلی الله علیه وسلم غزا ته تللی ده. او هغه څوک محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه څوک دې راشي چې خپله اس او توره ولري نو له موږ سره په غزا کې ګډون کوی شي. سعد رضی الله عنه په چرت او فکر کې ډوب شو چې محمد صلی الله علیه وسلم په غزا کې وي او زه به خپل واده لپاره سامان اخلم. نو یې منډه کړې، په بازار کې یو اس واخیست، یوه یې توره واخیستله او یوه تکه توره ټوټه واخیستله، په هغه باندې خپل مخ پټ کړو، یوازې سترګې ترې ښکارېدې. په اس باندې سپور سو او د غزا په طرف باندې حرکت وکړ. کله چې همالته غزا ته ورورسېدو نو په کافرو په صف باندې ورګډ سو او داسې یو غزا یې پکې وکړه چې هر کافر به مخ ته ورته راتو، سر به یې ترې غورځاوه. صحابه کرام حیران شول چې دغه څوک ده چې دومره مدد یې له مسلمانانو سره وکړو. یو بل نه پوښتنه کوي چې آیا ته یې پېژنې؟ خو صحابه کرام هر یو انکار کوي چې نه، دا خو موږ اولنی ځل ده چې وینو، یو نه یې پېژنو. په دې وخت کې یو صحابي محمد صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم یو ځوان راغلی ده او داسې د زمري په شان باندې لګېږي چې د مسلمانانو بیخي ډېر مدد وکړو، ډېر خوار یې مردار کړو. محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د سعد په طرف باندې متوجه کېږي نو ورته منتظر ده. سعد رضی الله تعالی عنه په همدې وخت کې په یو کافر باندې ګزار کوي او دغه مټ یې ښکارېږي. کله چې مټ ښکاره شوه د سعد رضی الله تعالی عنه بدن تک تور و او په بدن باندې دانې، نو مټ یې چې ښکاره سو همغه دانې ښکاره سوې. محمد صلی الله علیه وسلم چغه کړې چې اظنه سعد، دا خو ماته سعد ښکارېږي، دا خو سعد ده. نو یو صحابي ورولېږو چې پوښتنه ترې وکړه چې آیا ته سعد یې؟ صحابي همالته ورغی او سعد رضی الله تعالی عنه ته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې آیا ته سعد یې؟ سعد الاسود دی؟ سعد رضی الله عنه یوازې سر په اشاره باندې ورته ویل چې هو. نو په همدې وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم ته هغه صحابي راغی او کیسه یې ورته وکړه چې هغه سعد الاسود رضی الله تعالی عنه دی. محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا خو ما واده ته لېږلی، نو دی څنګه دلته غزا ته راغلی او ده کله څه لرلو، د آس توره یې له کومه کړي؟ محمد صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې سعد رضی الله عنه ته ورسي او بیرته یې خپل واده ته ولېږي. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم ورجګېږي په همدې وخت کې یو کافر سعد رضی الله تعالی عنه باندې ګزار کوي او سعد رضی الله تعالی عنه له اس نه غورځېږي. په دې وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم چغه کوي او وایي چې زما سعد یې وواهه.
په دې وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم ورمنډه کوي او سعد رضی الله عنه سر په خپل زنګون باندې دی، خپل غیږ کې سر دی. په همغه وخت کې سعد رضی الله عنه داسې محمد صلی الله علیه وسلم ته پورته ګوري او ورته وایي چې یا د الله محبوبه جنت به ما ځان ته پرېږدي که نه، هورې به ما ځان ته پرېږدي که نه، الله جل جلاله به ما ځان ته پرېږدي که نه. دی په همدې کې و، په همدې فکر کې و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې زما دې په الله قسم یې، په هغه الله چې زه یې پیغمبر ټاکلی یم، چې زه دا ګواهي ورکوم چې سعد رضی الله تعالی عنه خاص د الله لپاره ځان قرباني کړو. په همدې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر ژړل، خو ژړا په وخت کې لږ څه مسکی شو. کله چې مسکی شو نو په همدغه وخت کې سعد رضی الله تعالی عنه هم شهید شو. خو وروسته بیا چې کله د موسکی کېدو لامل صحابه کرامو وپوښت، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې کله سعد رضی الله عنه په همدې ګیلو کې و چې جنت به مې ځان ته پرېږدي، هورې به مې ځان ته پرېږدي که نه، الله جل جلاله به مې ځان ته پرېږدي که نه. په دې وخت کې یوه حوره راغلل جنت نه او سعد رضی الله عنه ته یې اوبه راوړې وې. کله چې ما هغه ولید زه مسکی شوم چې مخکې له مخکې حوره ورته راغلی وه او ما مخ بل طرف ته واړه. سبحان الله، څومره یو قوي ایمانونه وو. د واده په اوله شپه باندې، واده د ژوند تر ټولو نه خوږ او خوږې شېبې همدغه د واده شېبې وي. انسان ته په ژوند کې یو ځلې راځي او ډېر خلک یې په ارمان باندې وي او دا ډېر خوندوره شېبې وي، ژوند تر ټولو خوندوره شېبې. خو په همغه وخت کې دومره قوي ایمانونه و صحابه وو چې همدغه دنیوي مینې او خواږه شاته واچول او د الله جل جلاله لپاره فضا ته لاړ. کله چې د الله مینه غالبه سي نو بیا دنیوي مینې هیڅ تاثیر نه لري په چا باندې. رب تعالی دې موږ تاسو ته هم د سعد الاسود او نور صحابه کرامو غوندې قوي ایمانونه راکړي او رب دې د موږ په قدمونو باندې روان کړي. کوم چیرته دا ویډیو خوښه شوې وي نو در سره شیر کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسو ورسیږي. ومن الله توفیق.